خبر طالبانو پنجشیر ته نوی والی وګماره. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې طالبان له مقاومت جبهې سره د رخصتو له زیاتوالي سره هممهاله مولوي محمد نسیم نوري دغه ولایت نوی والی وګماره. د سرچینو په خبره طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مولوي محمد نسیم نوري د مولوي قدرت الله امنیتي پر ځای د پنجشیر والی وګماره. د سرچینه وایي چې د پنجشیر لپاره تازه ګمارل شوی والی د هلمند اوسیدونکی دی. د طالبان تر اوسه په دې رسمي ډول په دې هکله څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې مولوي قدرت الله امیني شاوخوا 10 کاله د پنجشیر مولوي شوی والی نوموړی د پنجشیر پرتیان ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی او د رئیس الوزرا مرستیال د ملا برادر دفاع وزارت پر سرپرست ملا یعقوب له لوري په ملاتړ کیږي. ملګرو دا په زموږ چمتو شوی ویډیو کو تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.